السلام علیکم محمد کوټوال یم. الله دې وکړي چې د صحت په جامو کې پټ اوسئ. نن تاسو له په کوم اپلیکیشن خبرې کوو، کوم اپلیکیشن در ښایم. که ستاسو تصویران ډیلیټ شوي وي د موبایل نه یا د میموري کارډ نه، که هغه نن ډیلیټ شوي وي، که میاشت مخکې ډیلیټ شوي وي، که کال مخکې ډیلیټ شوي وي، یو اسانه پروګرام در ښایم. ستاسو تیر شوي او مخکیني عکسونه به ټول دلته پیدا کوي. که هغه کوچنیانو په غلطیانو کې ډیلیټ کړي وي، که تاسو نه په غلطۍ کې ډیلیټ شوي وي، ټول تصویران به دله واپس راځي، په ګیلرۍ کې به سیو کېږي. ډېر اسانه اپلیکیشن درته ښیم. ځو پلی سټور له. پلی سټور له چې کله لاړې، پلی سټور کې ولیکئ ډیسک ډیګر. دا سپیلنګ یې دله زه ښیم، ډیسک ډیګر. دا چې تاسو کله ولیکه ډیسک ډیګر دلته راځي، ډیسک ډیګر پوټو ریکوري. دغه اپلیکیشن راځي، دغه انټرفیس یې دی 1.6 MB دی. ډېر معمولي هلکه اپلیکیشن دی، ډېر اسانه به ډاونلوډ شي. دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ، د ده په چلولو سره ستاسو ټول ډیلیټ شوي عکسونه واپس تاسو موبایل ته راځي. ډېر اسانه طریقه یې ده، ښیم یې درته. سیټنګ یې هم ډېر معمولي دی. دا چې اپلیکیشن ډاونلوډ شو، انسټالیشن له صبر کوو. دا چې انسټالیشن وشو او ډاونلوډ شو، نو دا اوپن کوو. دا چې کله موږ تاسو اوپن کړو، دا ډیسک ډیګر په نامه پروګرام چې اوپن کړو، د انټرفیس دغسې راځي. په دې کې وګوره دغه شین خط باندې باقاعده لیکل شوي دي. تاسو له زه واضحه ښیم. سټارټ بیزیک فوټو سکین. دا چې کله موږ تاسو کلیک کړو، دا تاسو وګورئ، الاو به کړو. هغه تصویران چې زموږ نه ډیلیټ شوي دي، که نن ډیلیټ شوي وي، که مخکې ډیلیټ شوي وي، که په غلطۍ کې ډیلیټ شوي وي، که ماشومان ډیلیټ کړي وي، تاسو وګورئ هغه تصویران به ټول یو یو بیرته راځي. تاسو وګورئ دا څومره تصویران چې دا په ګیلرۍ کې نشته دی او دا ډیلیټ شوي دي، دا واپس دې پروګرام نه پیدا کړه. دا پروګرام پوره تقریبا اخر سره پورې ځي، نو که ستاسو تصویران 100 وي، که 1000 وي، که 15,000 وي، ټول تصویران تاسو له واپس را پیدا کوي. بیا دې تصویرانو اسانه طریقه څه ده چې دا ګیلرۍ له څنګه ولیږو، څنګه یې ځان سره بیرته سیف کړو. تاسو وګورئ دلته علامه ښکاري، په دې هر یو تصویر باندې باقاعده 450 علامه ښکاري. دا چې کله موږ تاسو کلیک کړو، داسې که یو تصویر وي، که 2 وي، که 10 وي، که ټول کلیک کوئ، د ټولو سیټنګ هم شته دی. بیا تاسو دا پاس سیټنګ دی لیکل شوی باقاعده، دا وګورئ دا سیټنګ تاسو وګوره، دوی تاسو له وایي چې تر 10,000 پورې عکسونه تاسو دې پروګرام کې واپس اخیستلی شئ یا ریکور کولی شئ. دا چې کله ریکور مکمل شي، تاسو وګورئ دې بیا تاسو له ښایي چې څومره تصویران ستا واپس ډیلیټ شوي تصویران څونه واپس راغله ستاسو ګیلرۍ ته. دا ګوره باقاعده له ښایم د تصویران چې ډیلیټ شوي وو، ټول یو تصویر واپس را روان دی. دلته که تاسو وګورئ، دلته راغله 4,440 تصویران. دا چې 4,440 تصویران دا واپس را پیدا کړل. ډېر زیات تصویران دي، د ډېر اوږدې مودې تصویران دي. دا چې کله کمپلیټ شي، تاسو دلته وګورئ باقاعده په دې سر کې سیټنګ دی او دا 3 ټوکه علامه ده. په دې کې چې کله ما دلته دا چې موږ کله کلیک کوو، دلته پوښتنه کوي چې ټول تصویران واپس غواړي. که زه دا پاس اول ووهمه، دا سلیکټ آل چې لیکلی دی، دا تاسو وګورئ، که زه دا کلیک کړمه، دا 4,440 تصویران غونډ راځي. خو دا چې زما غونډ تصویران نه دي په کار، موږ چې شی کوو سیمپل دغه لاندې وګورئ شین خط کې لیکل شوي دي ریکور، او په دې لاندې زیړ خط یا سور خط علامه چې کومه ده، په دې کې لیکل شوي دي کلین اپ. که زه دا کلین اپ ووهم، نو دا مکمل طور باندې بیا ډیلیټ کېږي، نه پیدا کېږي. دې ریکور لپاره موږ چې یو دا تصویران ما کلیک کړئ، دا مې کلیک کړئ، یا تصویر زه له ښیم، اوس دغه تصویر زه کلیک کوم چې زما په ګیلرۍ کې بالکل وجود نه لري، دې باندې زه دا ریکور ووهم. ریکور چې کله مه ووهل، دا ګوره 3 آپشن راځي. په 3 آپشنو کې اول آپشن چې دی، که دا تاسو خپل ګوګل ډرایو له لیږئ، که ایمیل له لیږئ. دویم کې دی سیو فایل ټو کسټم، یعنې کوم په خپلې خوښې کوم ځای له لیږي، میموري کارډ له لیږئ، که ګیلرۍ له لیږي. زموږ ستاسو کار د دې دویم سره دی. دا موږ تاسو کلیک کوو، سیو ټو فایل ا کسټم لوکیشن، کوم ځای کې غواړئ چې دا تصویر ثبت کړي. دا چې کله دا اپلیکیشن راغی، له تاسو نه باقاعده پوښتنه کوي چې په میموري کارډ کې ثبت وي که په سیټ کې. دا چې زه غواړم میموري کارډ کې ثبت شي، میموري کارډ کلیک کوم او دلته سلیکټ پې ووهمه. تاسو ولیدو دا تصویر لاړو ډایرکټ زما ګیلرۍ ته. دا چې تصویر مخکې زما په ګیلرۍ کې نه و، ګورو یې چې ګیلرۍ ته تللی دی او که نه. ډېر اسانه اپلیکیشن دی، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، مشکل پکې نه. دا تاسو ولیدو باقاعده زما میموري کارډ دې ځای کې باقاعده لیکل شوي زما موبایل چې ګلیکسي نه دی، د ده د تصویرانو فولډر بل شان راځي. دا ګوره ایس ډي کارډ
ایس ډي کارت چې زه کله کلیک کوم تاسو وګورئ په دې کې هغه تصویر چې ما ډیلیټ کړی وي زما په موبایل کې نه و په ګیلري کې نه و هغسې باقاعده واپس را پیدا شو. تاسو له زه تصویر بل ښیم دا ګوره زما میموري کارت کې صرف 15 عکسونه دي. که زه بیا لاړ شم دې پروګرام ته یو تصویر بل زما په کار وي ګورم یا غواړم چې را پیدا یې کړم تاسو ګورئ دا بیا هغسې سرچینګ کوي تصویران هغه تصویران را پیدا کوي کوم تصویران چې باید چې موږ ډیلیټ شوي او موږ له په کار وي واپس یې کړو هغه تصویران را پیدا کړه. اوس زه دا تصویر ګوره کلیک کوم دا تصویر چې ما کله کلیک کړ په دې باندې زه ریکور وایم. ریکور کې څنګه چې مخکې دله ما یادونه وکړله سیو فایل ټو کسټم لوکیشن کې ایس ډي کارت ما سلیکټ کړی دی تاسو ګورئ. اوس تاسو له ښیم دا پروګرام مکمل ریکور له نه پرېږدم ځکه چې مخکې 4400 تصویران پیدا کړم وخت پرې لګېږي. زه تاسو له ښیم چې دا دویم تصویر هم ما سلیکټ کړ ریکور مې کړ څنګه ګیلري ته راغی که رانغی زه خپل ایس ډي کارت لازم دا تاسو وګورئ باقاعده مخکې چې 15 تصویران وو دا اوس شپږ تصویران شو دا تصویر هم زما ګیلري ته راغی. ډېر اسانه پروګرام دی ډېر ښکلی اپلیکیشن دی استعمال یې کوئ. خو د دې اپلیکیشن یوه خبره چې ډېره مهمه ده چې تاسو له یې وکړم که تاسو اوس د اپلیکیشن نه خبر شئ او خفه شئ چې یاره ما استعمال موبایل خپل خرڅ کړی دی په هغه کې زما تصویران یا څه مشکلات دله جوړ نه شي نو تاسو مه خفه کېږئ. که تاسو موبایل ریسټور کوئ کله چې تاسو موبایل ریسټور کوئ بیا دا پروګرام په ریسټور شوي موبایل باندې کار نه کوي. دا صرف هغه وخت کار کوي تر څو پورې ستا موبایل ریسټور نه وي. کله چې تا موبایل ریسټور کړ دوکاندار باندې خرڅ کړ یا د کوم یار دوست له ورکړ بیا مه ویرېږئ د اپلیکیشن نه دا اپلیکیشن د ریسټور نه بعد بیا کار نه کوي. د ویډیو له دونه مننه خوشحاله اوسئ په مخه